د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ درنو زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. خوږو ملګرو، د تیر درس په دوام باندې زموږ ټریننګ دویم درس چې و د پیسو په هکله و چې څه ته وایي منځته راتګ یې و. نن د پیسو د تاریخ هغه 5 مرحلې او همدارنګه ورسره کاغذي پیسې او خیالي پیسې څه ته وایي په دغې هم لږ خبرې در سره کوو. نو د پیسو تاریخ هغه 5 مرحلې چې دي یو په یو یې درته وایو. لومړنۍ مرحله چې د هغه د توکو پیسې یا جنسي پیسې ورته ویل کېږي. د انساني تمدن له پیل څخه د توکو اجناسو بېلابېل ډولونه د پیسو په څیر کارول شوي دي. د انساني ژوند په لومړیو پړاوونو کې قیمتي ډبرې، پوستکي، حتی تمباکو، چای، د کب نیونې وسایل، غش او جنګي وسایل، همدارنګه د ښکار وسایل او ګډ شمېر نور توکي او وسایل به د پیسو په ډول کارول کېدل. بیا هغه دوهمه مرحله چې ده فلزي پیسې دي. د تمدنونو په پرمختګ او ځمکنۍ او بحري تجارت په ودې سره فلزي پیسو د جنسي پیسو ځای ونیو. وخت سره ګډ شمېر ملتونو او ټولنو د سپین زرو، طلا، نقرې، نورو قیمتي فلزاتو څخه پیسې سکې جوړې کړې. بیا دریمه مرحله چې وه بیا کاغذي پیسې دي. کله چې له فلزي پیسو په ځانګړې توګه له طلا څخه جوړه شوو پیسو څخه ګټه اخیستنه زیاته شوه، د لندن بیا ګولډ سمیت کمپنۍ د خلکو د طلاو د ساتنې په موخه ډیر خوندي او محفوظ ساتنځایونه جوړ کړل. د نړۍ ګډ شمېر لویو تجارانو خپلې طلاوې د ساتنې په موخه په ګولډ سمیت کې وساتلې. ګولډ سمیت له هر تجار څخه د طلاو له ترلاسه کولو وروسته هغوی ته ځانګړي کاغذي سندونه ورکول چې وروسته بیا تجارانو همدا سندونه د طلاو پر ځای یو پر بل وپلورل او پیرل به چې په دې سره کاغذي پیسو د رامنځته کولو مفکوره هم رامنځته شوه چې په پای کې یو شمېر هېوادونو په ګولډ سمیت کې د طلاو له خوندي وروسته د خپلې طلا په اندازه کاغذي پیسې چاپ کړي. څلورمه مرحله کریډټ پیسې. په اوسني عصري نړۍ کې د پیسو یو نوی ډول هم رامنځته شو چې بانکي چک ورته ویل کېږي. چک هم د بانک نوټونو په څیر دنده ترسره کوي، خو دا چې چک د یوې ځانګړې مودې له پوره کېدو وروسته د کارونې وړ نه وي او د یو ټاکلې اندازې پیسو د تادیې لپاره کارول کېږي. ځکه نو چک ته بانک نوټ نشو ویلی. اوس مهال د پیسو د لویې کچې لیږد رالېږد لپاره چک او کوچنیو معاملاتو د اداینې لپاره بیا نغدې پیسې کارول کېږي. 5مه مرحله چې ده بیا نیرمن یا نږدې پیسې. د پیسو د رامنځته کېدو وروستۍ مرحله د تبادلې وړ اسنادو رامنځته کېدل دي چې په د بیه لرونکو اسنادو، اسهامو، ونډو او نورو په نومونو سره یادېږي. دا چې یاد ډولونه د پیسو تر ټولو نږدې عوض دي، ځکه نو ورته نږدې پیسې ویل کېږي. دا ډول پیسې سیاله شتمني ګڼل کېږي او له همدې امله پیسې غیر قابل لمس شتمني ده او ملکیت یوازې د ثبت په کتاب کې په لیکلو سره له یو شخص څخه بل شخص ته انتقالېدی شي. دا د پیسو هغه 5 مرحلې وې. بل موږ کاغذي پیسې او خیالي پیسې لولو. کاغذي پیسې څه ته وایي؟ هغه پیسو ته ویل کېږي چې په پوره توګه تضمین شوي وي او د غوښتنې پر مهال د بدلېدو وړ وي، لکه ټول عادي بانک نوټونه او سکې چې دا کاغذي پیسې دي. تاسې ټول ورسره اشنا یاست. هغه پیسې چې په پوره توګه تضمین شوي او د غوښتنې پر مهال د بدلېدو وړ وي. بیا خیالي پیسې هغه پیسو ته ویل کېږي چې هیڅ تضمین ونه لري او یوازې د حکومتي اعتبار درلودونکي وي. د غوښتنې پر مهال په بدل کې بهرني اثر یا توکي د حکومت له لوري ورکول کېږي. دې ته بیا خیالي پیسې ویل کېږي. نو د نن ورځې موضوع همدومره وه. تر بلې ویډیو ښه وختونه، ښې چارې.